زما ډیرو قدرمنو عزتمنو پتمنو د اسلام په ښایسته دین را شریکو مسلمانانو ورونو، الله جل جلاله وعم نواله وعز اسمه په دغه مبارک صورت کې الله تبارک وتعالی د دې امت د اعزاز او د دې امت د خصوصیت پر دغه امت باندې یوه خاصه پیرزوینه، یو خاص فضل او کرم پر دې امت د حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم باندې یو خاص اکرام ذکر کی. الله تبارک و تعالی دا سورت مبارک سورت قدر د دې د شان نزول په ارتباط باندې مفسرین ډیر ګڼ اقوال ذکر کی. فقط مختصر چې هغه خلاصه او د دې سورت مضمون او زموږ استاسو چې په دغو شپو ورځو کې کم اعزاز الله را کړی دی، هغه اعزاز د الله تعالی څخه په ورین تندي باندې قبول کو، او الله دې نه کوي، الله دې نه کوي، الله دې نه کوي خالی لاس ونوسو. حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم بنفس نفیس تشریف فرما. خپل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ناستی، صحابه کرام ورسره ناست. د عسل خوند د هغه چاته ور معلومیږي چې د عسل خوند یې کتلی. یو چا چې در اوسه شات لیدلی نه خوړلی نه، نو بیا چې هر څونه د شاتو ستاینه ورته وکړي چې دی خواږه دي، دونه قوت لري، دومره ګټې لري، دومره فایدې لري، خو دا غریب در اوسه شات لیدلی نه دي، نو خوړلی یې نه دي، نو بیا به دی د شاتو په لیدلو چې نه لیدلي په ګټو په خوند به یې څه پوهېږي. به هر حال خو چې بیا هم شات مني چې خواږه دي، دا هم ښه دي. هغه سترګې چې حضرت رسول الله یې لیدلی دي، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مجلس کې کښېنستلي دي، هغو ته د پیغمبر علیه السلام تذکره او مذاکره خوند ورکوي. هغه زړه چې پر رسول الله عاشق دی، هغه ته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مذاکره تذکره د هغه د صفت بیان خوند ورکوي. چا چې رسول الله لیدلی نه وي، چا چې د رسول الله مجلس لیدلی نه وي، چا چې د رسول الله سره په زړه کې مینه نه وي، د چا چې د رسول الله سره عشق نه وي، هغه غریب ته به بیا څه پته لګېږي. د بورا د ګل په بوی باندې بلبل او بورا ښه پوهېږي. د جعل نه د تورې خزدې کیسه چې هر څونه د ګل صفت ورته وکړي، خوند ورکوي، د ګل په بوی پوهېږي؟ نه پوهېږي. الله دې زموږ په زړو کې حقیقي مینه پیدا کړي. الله دې زموږ دا سترګې د رسول الله په ذات اقدس باندې عاشقې کړي. حضرت رسول الله تشریف فرما دی، صحابه کرام ورسره ناست. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د بنی اسرائیلو د یو مجاهد ذکر کړي. حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، وای په بنی اسرائیلو کې یو مجاهد
زر میاشتې د الله تعالی په لار کې جهاد ته ولاړې، زر میاشتې هلته د کوره څه جلا تېرې کې د الله په لار کې جهاد کا. ابن ابي حاتم لوی حافظ دی د حدیثو، لوی مفسر دی د مفسرینو، هم دا قول ذکر کوي. حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې د دې مذاکره وکړه چې په بني اسرائیلو کې یو داسې کس دی د الله تعالی په لار کې جهاد ته زر میاشتې تللی و، د صحابه کرامو په زړو کې یو ارمان پیدا سو، یو حسرت و افسوس پیدا سو چې زر میاشت خو ډیر اوږد عمر دی، زموږ عمرونه خو ډیر کم دي، د شپېتو څخه تر اویاو پورې، په دې مابین کې اکثر د دنیا نه ځي. نو کاشکې خو زموږ هم دومره عمرونه وایي چې دومره ډیر وخت مې په جهاد کې تیر کړی وی. حضرت جبریل علیه السلام تشریف راوړي و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وایي چې امت دې فوکه و حسرت و ارمان و افسوس مه کوئ، الله پاک تاسو ته یوه شپه درکړه د زرو میاشتو نه غوره ده، د زرو میاشتو. لیلة القدر خیر من الف شهر. الله تعالی وایي یوه شپه د لیلة القدر دا د زرو میاشتو نه غوره ده. اوس څومره بهتري ده د الله په علم کې، د هیڅ چاته نه ده معلوم چې تر زرو میاشتو دا یوه شپه څونه بهتره ده. کم ملا صاحب ته، کم حافظ صاحب ته، کم عالم ته، کم محدث ته معلومه ده چې څونه پر بهتره د الله د ذات اقدس نه سوا هیڅ چاته علم نشته. د هغه مجاهد چې د الله په لار کې جنګېدونکی و په بني اسرائیلو کې، د دې امت یو سړی چې په د لیلة القدر په شپه کې عبادت وکړي، دا عبادت د هغه زرو میاشتو د هغو زرو میاشتو نه بهتر او غوره دی، د یوې شپې عبادت. پخوا به په دې باندې چې خلک علماو فوکول، الله پاک دې دا مفسرینو محدثینو ته جنت فردوس ورکړي، ډېرې غټې توجیحات او تکالیف دې کول. اوس اسانه سوه مسله. پخوا به یو سړي په 4 میاشتې کې یو ځای په ځان رساوي، مزل به یې کاوي، روان روان روان، یو کال به یې مزل کاوي. تفسیر جلالین کې یو حاشیه راځي، جلالین شریف کې محاشری هغه و یو حاجی حج ته راغلی، بل حاجی هم راغلی و په طواف کې پوښتنه ځینې وکړه، ول څونه وخت دې کېږي چې را روان سوی وې د کور؟ ول 3 میاشتې کېږي. ول د خدای بنده ته خو د خانه کعبې امسایه یې، 3 میاشتې مزل وکړي. ول ستا څونه وخت کېږي؟ ول 5 سنوات، 15 کاله کېږي چې د کوره راوتل هم مزل کوو. موږ و تاسو ته الله دا لوی اوږد واټن چې خلکو به 15 کاله مکې ته مزل کاوي د حج و عمرې دپاره، په 3-4 ګانټې کې ختمیږي. اوږد مزل په څو ګانټې کې ختم شي؟ په 4 ګانټې کې تیاره او جهاز یې پرې کوي. اوس پوس واستاسو په اسانه باندې خبره په ذهن کې راغله چې په یوه شپه باندې د زرو میاشتو دومره اوږد واټن د عبادت پرې کول، دا خو دا دی تیاره د 15 کالو مزل په 4 ګانټې کې درته پرېږدي. نو ځکه زما او ستا دپاره هم وساس وه، الله وسایي جوړه کړه. الله تبارک و تعالی موږ و تاسو ته هم د هغه چا ثواب راکوي کومې لیلة القدر شپه
په عبادت باندې ژوندي کړ، عبادت مو پکې وکړي. د رمضان د میاشتې آخرنی عشره، په آخرنی لسو ورځو کې 2 عمله راځي. 2 یو د لیلة القدر د شپې عبادت فکشي کې دي. روژه خو په عام ورځو کې موږ تاسو نورو کې نیول. د شب قدر عبادت دی. 2یم عمل د اعتکاف دی فکشي، چې دا د روژې د شلم د ورځې د لمر لوېدو څخه شروع کېږي، بیا د اختر د شپې د چې کله دا وروستنۍ روژې لمر ولوېدی ورسره ختم سو، چې روژه ماته سوه اعتکاف ختمیږي. اعتکاف یو داسې عبادت دی، فقط مختصر 3 روایت راوړم ګوري. بعضې خلک د اعتکاف زموږ په زمانه کې سړی ګوره څه ووایي، د ډېرې مایوسۍ د وجې کله خلک سړی خبره نشي کولی، د دې په خاطر باندې چې د خلکو سره د دین شوق نشته. دا که 1 روپۍ نن تا ته 1000 روپۍ درګټلی څه به وایي، نن یوه شپه تا ته 1000 میاشتې درګټي. 1000 میاشتې دا 83 کاله 4 میاشتې جنې جوړېږي. 1000 میاشتې 10,000 شپې جنې جوړېږي. دا که 1 شپې 10,000 روپۍ نن ګټلی خلکو به څه حال جوړ کړی. اما ولیکن خو سره د دې چې دا په روایاتو باندې د الله په کتاب ثابت ده چې نه د ملا ده کې چلیږي، نه د ګدا ده کې چلیږي، نه د باچا ده کې چلیږي، نه د فقیر ده، نه د بل چا ده، نه د بل چا. چې څه الله وایي په هغه زموږ ایمان دی. بس هغسې ده، هغسې د شک مه کوه. الله تبارک و تعالی دغه عبادت چې اعتکاف دی، اعتکاف نارینه زنانه، اعتکاف سنت مؤکد علی الکفایه دی. رد المحتار مسئله لیکلی، سنت مؤکد علی الکفایه دا معنا لکه د جنازې لمنځ. که هیڅوک د یو مسلمان جنازه ونه کړي ټول مسلمانان ګناهګار دي. که په کلي کې هیڅوک اعتکاف ته ور ونه لوېدي، په مسجد کې کښېننستی، ټول کلی ګناهګار دي، د عتاب لایق دي. الله به په حشرګاه کې زورنه او د پیغمبر علیه السلام په مخ کې شرمندګي ورکړي. الله دې مې وساتي. د رسول الله په حضور کې چې سړی شرمنده ولاړ، څوک یې برداشتولی شي؟ نو بیا خو دا اوس لا وخت د چارې دی. حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر دې عمل باندې مواظبت همیشه توپ کړی دی، اعتکاف یې کړی. په مسجد کې چې په هغه مسجد کې اذان کېږي، اقامت کېږي، 5 ګون لمنځونه په جومات کېږي، هلته اعتکاف د نارینه دپاره. د زنانې دپاره په خپل کور کې اعتکاف، په خپله خونه کې، په خپله کوټه کې اعتکاف کښل دي. هلته چې کوم ځای د لمانځه دپاره دې منتخب کړی دی هلته به کښېني. په ټولو کې بهترین اعتکاف دا د مکې مکرمې دی، چې په مکه مکرمه مسجد نبوي کې سړی د هغه څه وروسته اعتکاف د رسول الله په مسجد کې بهتر دی. د هغه څه وروسته بیا په مسجد اقصا کې بیت المقدس کې بیا بهتر دی. څه به وایي؟ مسجد اقصا د اسلام ستره قبله ده. اعتکاف ته یې پکې کولی شي، ته یې که ښایست ګام به ور واخلي، ځای ته هم برېتونه پرې ایښي دي پر مخ باندې. دا د دنیا باچهان هم برېتونه پر مخ پرې ایښي دي. برېتونه مې خاورې سه، باچهي مې خاورې سه. ستاسو نارینه‌توب دې الله د مځکه لاندې کړي. ته په حرم کې ګرځې را ګرځې،
سندرې وایي دې ته دې اجازه ورکړه. مسجد اقصی دې د اسرائیلو په لاس کې دی قبله. اعتکاف ته به څنګه پکې کښېني؟ دا خو یوازنی هغه څوک دی په اسلام کې، یوازنی هغه خلق دی چې په اسلام یې خوا بدیږي چې اسرائیل یو قدم د مسجد اقصی په طرف کېږي، وایي که بیا ور وڅکېږي عدالت ته به حمله در باندې کوو. اسرائیل بیا 40 ګامه شاته کېږي. صد آفرین پر داسې خلکو الله دې ته اقتدار په ټوله دنیا کې ورکړي چې مسجد اقصی را آزاد کړي. داسې آزاد کړي لکه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې آزاد کړي. تاسو خو به امین ویلای سي، روژه د دعا په الله قبلوي که نه؟ که مسجد اقصی ازادېده نه وه غواړئ که نه وه؟ الله پاک دې دا قبله زموږ په سترګو آزاده وي. هغه څوک چې دا یرغمل کوي دا نیسي، الله دې هغه په آسماني صاعقو نیست او نابود کړي. د هغه څه وروسته بیا په داسې مسجد کې اعتکاف کښل غوره و بهتر دی چې د جمعې لمونځ پکې کېږي. د هغه څه وروسته په کلي مسجد کې د نارینه دپاره، د ښځې دپاره در مسجد حرام په مکه مکرمه کې په خپله کوټه کې اعتکاف غوره دی، په کور کې. لږ دغې خبره به راوړم چې اعتکاف یې په خپله کوټه کې غوره دی، نو په بازار کې ګرځېدل بیا څنګه دی؟ خوا خو به نه بدلوي که نه؟ په بازار کې بیا ګرځېدل څنګه دي؟ اعتکاف یې په خپله کوټه کې، لمونځ یې په خپله کوټه کې در مسجد حرام در مکه مکرمه غوره دی. بیا دا خبیثات بازارات چې په بازار کې لڅې لغړې ګرځي، بیا به د دې څه حال دی؟ د دې حشر به بیا د چا سره کېږي؟ دا به په کم اور د جهنم بیا سوځله کېږي؟ د زنانې دپاره په خپله کوټه کې پټه اوسېدل پکار دی. اعتکاف رسول الله فرمایي یو اعتکاف چې سړی په آخره عشره کې په آخرنۍ 10 ورځو کې د روژې وکاږي، د 2 حجو د 2 عمرو ثواب الله په عملنامه کې ورته لیکي. 2 حجونه 2 عمرې چې کوي خورا ډېر مصرف غواړي، ډېرې ستړیاوې غواړي، ډېرې پیسې لګېدل. ما ورته پر کور باندې ما ورته 2 عمرې 2 حجونه الله په عملنامه کې لیکي. دا د زنانې دپاره په خپل کور کې اعتکاف کښل پکار دي، د نارینه دپاره په مسجد کې اعتکاف کښل. حضرت رسول الله فرمایي څوک چې په آخره عشره کې په آخرنۍ 10 ورځو کې اعتکاف وکاږي، په مسجد کې کښېني یا زنانه په خپله کوټه کې کښېني، ذکر اذکار کوي، لمنځونه کوي، تلاوتونه کوي، الله پاک 3 خندقه د جهنم د اور صدا لري کوي. 3 خندقه څونه دي؟ رسول الله فرمایي د یو خندق د بل خندق صدونه لري والی دي لکه د مځکې د اسمان، دونه 3 والی لري. دا د اعتکاف کښلو فضیلت دی، خو موږ د دې څه خبر نه یو چې اعتکاف څومره غوروالی او بهتروالی لري. اعتکاف هغه عمل دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل زندگی کې هر کال کښي، په آخري کال باندې 2 واره 6 شپې اعتکاف کښلی، په روژه کې 6 شپې اعتکاف، په آخرني کال باندې چې رسول الله د دنیا څخه ولاړی. بیا د رسول الله ازواج مطهرات د رسول الله بیبیانو بیا هر یوې په خپل خپل کور کې کښو. هغه عمل دی اعتکاف. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې کله په اوله عشره کې اعتکاف وکړي، بیا یې 2 عشره کې اعتکاف وکړي، بیا یې په 3مه کې پیغمبر علیه السلام خپل امت ته اعلان وکړي، وای د لیلة القدر د طلبولو دپاره مې اوله عشره ولټول نه مې کوي کفایده، 2مه مې ولټول نه مې کوي فایده، 3مه عشره کې مې لیلة القدر شپه پیدا کړه.
فالتمسوا فيها. رسول الله وایي په دې اخرنۍ عشره کې لیلة القدر طلب کړئ، په دې کې هم دی. لیلة القدر شپه د دې د فضیلت په ارتباط باندې چې څومره غوره ده، د دې یوې شپې عبادت الله پاک د زرو میاشتو نه بهتر او غوره بللی. دا هغه شپه ده چې الله تعالی قرآن کریم د لوح محفوظ نه بیت العزت ته پکې نازل کړی دی. هم دومره اعزاز بس دی چې قرآن شریف الله پکې نازل کړی دی. انا انزلناه فی لیلة القدر. الله پاک قرآن شریف پکې نازل کړی. دویم عزت الله تعالی دا ورکړی دی، وما ادراک ما لیلة القدر. چش تا ته علم درکړي چش د لیلة القدر شپه د عزت، شپه د تقدیر، شپه د عظمت دا چش ده؟ الله پاک خپل بیان کوي لیلة القدر خیر من الف شهر. دا شپه د قدر و د عزت دا غوره ده د زرو میاشتو نه، د زرو میاشتو. الله پاک وایي دا غوره ده د زرو میاشتو، دی نه وایي چې دا برابره ده د زرو میاشتو سره، وایي د زرو میاشتو بهتره ده، غوره ده. بیا دی نه وایي الله پاک چې څونه پر غوره ده، 10 چنده، 100 چنده، 1,00,000 چنده، 1 کروڑ چنده، څونه پر غوره ده، دا حد نه معلومي. درېیمه خبره دا ده چې هغه اندازه د لیلة القدر د شپې چې څومره بهتره ده، دا د الله څخه سوا بل هیڅ چاته نه ده معلوم. د الله په علم کې ده چې څونه غوره ده. تر هغه دا 83 کاله کېږي، په 83 کاله کې 83 واره لیلة القدر راځي. زموږ مفسرین لیکي وایي دا هغه کلونه ښیي چې لیلة القدر پکې نه وي، چې لیلة القدر پکې کې شپه د عزت پکې کې هغه نه شي. دومره غوره و بهتره شپه ده د لیلة القدر. بل عزت و شرافت الله بیانوي، تنزل الملائکة فیها. الله تعالی وایي نازلیږي په دې شپه کې ملائکې، د عرش معلا سره ملائکې راځي، جبریل علیه السلام سره یوه ډله ورسره دا هم په دې شپه باندې راځي. حضرت جبریل علیه السلام ورسره دا چې راځي هر چاله ورځي. پیغمبر علیه السلام وایي هر څوک چې ذکر کوي، هر څوک چې ناست وي، هر څوک چې ولاړ وي، د الله تعالی د پاره لمنځ کوي، ذکر کوي، تلاوت کوي، دې ټولو ته ورځي. حدیث پاک کې راځي جبریل علیه السلام ورسره مصافحه کوي، روغبړ ورسره. مختصر یو ټکی راوړم، ګورې یاد ساتي. الله پاک ته ابراهیم علیه السلام خواست وکړي ربي هب لي من الصالحین. یا الله یو زوی خو راکړه نیک وي، د نیکانو زوی غواړي. الله ورته 3 فرشتې راواستولې، جبریل علیه السلام، میکائیل علیه السلام، اسرافیل علیه السلام. 3 فرشتې راځي. میلمه چې د چا کره راسي اکرام یې کول پکار دي، توحید اکرام کول پکار دي. ملائکې داسې نوي ځوانان راغله، داسې خوندور ښایسته ځوانان دي، سترګې باندې رف وهي. ژر ژر کور ته ولاړئ چې دې یې کښېنول، روغبړ یې ورسره وکړي، چاړه یې راواخله، سخوندر ولاړ و، هغه یې حلال کړي. ژر ژر یې کباب کوي، ورته راویې کښېږو. میلمه اکرام کول پکار. ملائکه خوراک نه کوي، نه څښل کوي، نه خوړل، نه خوب کوي، نه بېدېدل. ملائکه دا شیان نه کوي، ستړي کېږي نه، دې صفاق دي، نه نر دي، نه ښځې.
الله د خپل نور نه پیدا کړي چې نه خوري جبريل عليه السلام نه خوري میکائیل علیہ السلام یې نه خوري اسرافیل علیہ السلام یې نه خوري حضرت خلیل الرحمن ابراهیم علیہ السلام په خپل څه وهم محسوس کړي چې څنګه فرق نه کوي د انسانانو په شکل کې راغلي ورته یې مه بیریږه موږ راغلي زیری درکوو د زوی فبشرناه بغلام حلیم الله پاک وایي هغه ابراهیم علیه السلام سره چې درو ملائکو لاس ملاو کړي د زوی زیر یې ورته ورکړي هغه ابراهیم علیه السلام ته الله لقب خلیل الرحمن ورکړي هغه ابراهیم علیه السلام ته الله تبارک وتعالی د نمرود اور ګلې ګلزار کړي کزما وستا سره د جبرئیل امین لاس په ليله القدر کې ملاو سي بیا به ما وتا د جهنم اور سوځي الله وحاش کېدای نشي الله دې د غینا تیری الله پاک دې د جبرئیل امین لازم رستاسو فلاس کې فدی عشره کې غیبی را کې کومج د دې وړ نه یو الله دې مې د دې وړ وګرځي الله ته خو اسانه زموږ رب دې بل رب ستانه الله در موږ عاجز مخلوق لرینه الله تعالی د ذات د قادر ذات ستانه د دومره قادر ذات څخه موږ عاجزانه خواستی چې یا الله ستا عاجز بندگان یو دا رحم او فضل دی را باندې کړی دی دم را باندې وکړه چې د جبرئیل امین لازم مش پلاس کې راغلی هغه مبارکه میاشت چې د ملائکه راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وای هر چا کار ورځي د هر چا درو کسانو ته نه ورځي یو هغه چا کار نه ورځي چې د خنزیر غوښه یې خوړل یو هغه چا کار نه ورځي چې شراب یې څښي یو هغه چا کار نه ورځي چې د شهر رمضان روزه نه نیول هغه چا کار نه ورځي هغه چا لره د ملائکه نه ورځي هغه کور په دې کلی کې څومره محروم کور وي الله دې مې وسه چې ملائکه ورته نه ورځي هغه کور کړه چې حسد کین بغض عناد پکې ملائکه د هغه چا کار نه دي د هغه چا کار د رحمت ملائکه نه ورځي چې تصویر او ټي وي پکې الله پاک دې مې وساتي الله پاک وای دا راوړي امر هغه مسلمانانو ته زیری د مغفرت راوړي یا هغه تقدیر د دې کال زړی عمل نامې پورته کیږي نوې عمل نامې را شروع کیږي دا راوړي الله پاک وای دا ټول شپه د افت او د فتنو نه سالمه یا په دې شپه کې سلامتی ده د کوم وخت نه شروع کیږي دا د لمر د ولیدو سره بیا د سپیدو د راختو پورې در هغه وخت پورې دومره اوږده ده ګوري دونه غټه شپه ده خو صرف یو مسله کول فکار دی ګوري لیلة القدر د دې 15 سورات دي 15 یو سورت خدا دی چې کوم سړی د ماخستن المنځ په جمعت باندې وکي بیا د سهار المنظم په جمعت باندې وکي دا ادکشته درجه د لیلة القدر شپه په عبادت ډکوي دا یې اکشنی درجه دویم صورت پکې دا دی چې کوم سړی د ماخستن المنځ په جمعت باندې وکي دا هغه ورسته څه تلاوت وکي دا هغه ورسته څه منځونه وکي بیا بیده شي بیا د سهار المنځ په جمعت باندې دریم صورت دا هم ټول شپه د عبادت ډکوي دریم صورت دا دی چې کوم سړی د ماخستن المنځ په جمعت باندې وکي تراوی وکي بیا دا سړی بدس
بیا د شپې په څه حصه کې راکښیني نیمه شپه د عبادت ډکه کې تلاوت کوي ذکر کوي منځونه پکې وکړي دا دریم صورت دی د دې شپې د عبادت کول سهار لمونځ بیا په جمعت وکړي دی هم د ټولې شپې د عبادت ثواب وي څلورم صورت دا دی چې یو سړی پیشلمي ته خو هر سړی راکښېنستی او داسې یې تازه کوي څه لمونځ یې وکړي څه تلاوت یې وکړي څه ذکر یې وکړي پیشلمه یې وکړي بیا یې د سهار لمونځ په جمعت باندې وکړي دې سړي هم د لیلة القدر د شپې ټول عبادت ولري رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم هر شپه بلا ناغه الله تبارک وتعالی د دنیا اسمان ته راځي ما یلیق بشانه تبارک وتعالی الله تبارک وتعالی وایي څوک ستا یو سوال کوونکی چې سوال یې قبول کړي څوک ستا یو بخښنه غوښتونکی چې بخښنه ورته څوک ستا یو توبه کښونکی چې توبه یې قبوله کړم څوک ستا یو رزق غوښتونکی چې رزق ورله راورکړه الله پاک وایي دا که د دنیا باچا زما او ستا دروازه په داسې وخت کې ټکولی ما او تا به څومره ورته راځغاستئ مالک الملوک زما او ستا دروازه هره شپه ټکوي ما او تا ته هره شپه اواز کوي الله پاک بیا خو لږ سر خلاصول بیا په روژه کې پنځم لمبر کس هغه دی چې د لمر لوېدو څخه بیا تر لمر راختو پورې د سپېدو تر راختو پورې ټوله شپه په عبادت باندې ډکه په تلاوت باندې ډکه په نفلو باندې په ذکر اذکارو باندې تیره کړي په زاریو باندې پیغمبر علیه الصلاة وسلام چې روژه مبارکه به راغله لنګ به یې ټینګ کړي دومره عبادت به کوئ زیات منځونه به شروع کنی د پیغمبر علیه السلام مخکې عادت هم دا و تورمت قدماه دومره ډېر به منځونه کول چې پښې مبارکې به وفرسېدې دویم عمل رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په روژه کې دونه سخي و در باد در لمر در اوریاځ در باران در دې هر څه سخي و د صحیح البخاري روایت دی من الریح المرسله در هغه باد چې د اولت دی در دې هم سخي و روژه کې ډېره سخا کول پکار دي مخکې مې ذکر وکړي یوه روفي دې نن څو لکه ته ورسېد څو سوه لکه ته ورسېد بیا دا مقام نه پیدا کېږي ګورې یاد سات دریم عمل حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژړا او زارۍ ډېرې کولې په روژه کې څومره خوند به یې هغه امتي لره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په قدم باندې قدم کښېږدي په شپه کې یوازې الله ته سر ټیټ کړی لاسونه یې پورته کړي هېڅوک نه دی په خبر یوازې په کوټه ننوتلی دی الله ته ژاړي الله پاک ته ژاړي او څنګه ژاړي زموږ علما یو مثال راوړي چې داسې یې وژړل الله پاک ته خواست وکړي چې یا الله زه ستا مری یم ستا بنده یم تښتېدلی وم ګناهګار یم 11 میاشتې مې نافرمانۍ وکړې اوس راغلی یم توبه کاږم ما معاف کړه لکه یو مری چې د خپل مولا نه سردار نه تښتېدلی بیا راسي بیا خلک هم پر مرکه کوي پر خپل سردار چې ما پسې یې خوشحاله بیا هلته ورځي د هغه خپل سردار هر حکم هم مني د هغه سردار هغه خوشحالي غواړي په هر ترتیب چې الله پاک زما او ستا څخه خوابدی دی ګوره یاد ساته راسه چې نن خپل مولا خوشحاله نن خوشحاله کېده د الله په کار دی چې په څه راسه خوابدی دی الله ته معلوم دی الله دې زموږ څخه هغه را معاف کړي الله دې زموږ څخه خوشحاله شي
الله پاک ته خواست کول پکار دي چې یا الله را سره خوشاله سه ستا رضا راکړه که نافرماني را سره کېږي هغه را معاف کړه. الله پاک پخلا کول پکار دي ګوري او د پخلا کولو موقع ده الله پاک پخلا کېږي. ما او تا د جهنم د اور نه آزادوي چې ورته توبه وکړو الله پاک مې بخشي. الله پاک هغه ذات دی ګوري زما او ستا بخښنه کوي زما او ستا مغفرت کوي خو ما او تا ته پکار ده چې الله ته زارۍ وکړو الله ته ننواتې وکړو الله پاک څخه وبېرېږو ګناه پرېږدو الله ته توبه وکړو الله ته استغفار ووایو د الله څخه بخښنه وغواړو استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. یا الله چې ومې نه بخښې در وخته دې پرېږدم نه الله رب العزت ته زارۍ کول پکار. الله خو مهربان باچا دی ما او تا به بخښي رحم کوونکی ذات دی. حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به الله پاک ته ژړل الله پاک ته بیزارۍ کولې. حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د دې چې مغفور دی مرحوم دی حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ذات دی چې الله مخکنی ورستنی ټول ورته معاف کړی دي د ګناه نه معصوم دی. بیا هم د الله پاک نه مغفرت غواړي دا امت ته دا لار شي دا لار ورته شي چې داسې کول پکار دی. ګور امتیان هم باید داسې وکړي. دا ورستنی عشره ده بیا ختمېدونکې ده بیا چې خلاصه سي بیا به کله وحاشا چې بیا به ارمان کو ارمان به په درد نه خوري بیا به هاسې عبادت په لاس نه راځي خو ارمان به پسې کوو. نو در ارمان دا ښه دی چې اوس لا څه وکړو خوب پر ځان باندې کم کړي خوراک پر ځان باندې کم کړي. څوک چې چاله ورسي ننواتې ورته کوي چې په تا زه ملامت یم بیا هلته ډوډۍ نه خوري د هغه کور بیا هلته بیا اوبه نه څښي بیا هلته په هغه کور کې خاندي نه بیا هلته په هغه کور کې خوب نه کوي وایي نن در باندې شومي هم نسم ګرده شپه به درته ناست یم. بیا کور والا ورته معافي وکړي وایي زه چې څونه په ما ملامت شوی ما معاف کړی بیا چې ما ورته ارحم الراحمین باچا ته زارۍ شروع کړو بیا به الله رب العزت موږ نه معاف کوي بلکل به یې معاف کوي. الله ارحم الراحمین باچا دی. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام و فرمایل حضرت یعقوب علیه السلام ته یو سړی رالی وای یعقوب علیه السلام ډیر بوډاو پر ملا باندې را کوټ سوی و د ډیرې بوډاوالې د په دواړو سترګو ړوند مخکې سړی ورته ودرېد پوښتنه ځینې کوي ورته یې دا سترګې دي ولې ړندې سوي دي وایي دا سترګې مې په دې وجه باندې ړندې سوې چې ډېر مې په یوسف علیه السلام پسې وژړل د هغه د ورکوالي په وجه چې هغه راسه ورک سو نو ځکه مې سترګې پسې ړندې سوې وایي پر دا ملا باندې ولې راکړوپ سوې وای دا د هغه ورور بنیامین چې راسه ورک سو هغه زوی په هغه پسې غم دومره وځورولم ملا پر ملا باندې کړوپ سو سړی پر خپله لار باندې ولاړ یعقوب علیه السلام پر لار را روان سو د کور پر طرف جبریل علیه السلام ورته راغی ورته یې د الله پاک څخه شکایت کوي سترګې الله در څه واخیستې ملا الله در کاژا کرا کړوپ سوې ته الله پاک څخه شکایت کوي مخلوق ته ګډي. حضرت یعقوب علیہ السلام اعلان کی قرآن شریف کی آیات انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ
چیرې مخلوق ته شکایت نه کوم، د خپل غم، د خپل تکلیف، د خپل مصیبت، د خپل دغه غمونو شکایت الله رب العزت ته کوم. رالی په کوټه باندې ننواتې، سپین ږیري بوډا دی شپه کې ژاړي، الله پاک ته لاسونه پورته کړه وایي ای مهربان رب یا ارحم الراحمین، ته ستا پر هغه بوډا بنده باندې چې سترګې یې هم دواړې ړندېږي او په ملا باندې هم راکوږ شوی دی، هغه ته عفو او بخښنه نه کوي. دا خو ستا بنده دی. یعقوب علیه السلام د الله پاک څخه معافي غواړي، مغفور پیغمبر دی، معصوم پیغمبر دی. الله پاک ته ژاړي، جبریل امین کوټې ته ورته راغی، ته الله پاک سلام وایي، بس نور مه ژاړه پیغمبره، ستا شکایت الله واورېدی. الله رب العزت درته سلام وایي. الله رب العزت په خپل ذات قسم خوري چې ستا هغه دوه زامن حضرت یوسف علیه السلام بنی یامین دا کمړه هم یې نن به درته راژوندي کوم، کمړه هم وای هم به درته راژوندي کول، اوس خو لا ژوندي دي، اوس به درته راولم. الله رب العزت سترګې هم ور روغې کې، الله رب العزت ملا هم ور جوړه که، الله تبارک وتعالی ورته زامن هم دواړه راوست. چې یعقوب علیه السلام د خپلو زامنو سره یو ځای سو، یوسف علیه السلام د باچهۍ په تخت باندې کښېنستی، خوشحالي جوړه سوه. یعقوب علیه السلام ته الله رب العزت وایي ولې مې دا زامن در څه واخسته، په دې پوه سوې دا امتحان مې در باندې راوست. ګورئ مسلمانانو ورونو، ښه توجه کول پکار دی. ما ورته ډېره غټه دعوه کوو چې موږ مسلمانان یو، بیا الحمدلله ټینګ مسلمانان. ته چې دکان ته ورسي یو لوښی رانیسي، منګی رانیسي، اول یې ته کوئ چې ته وا چاک خو بې نه یې کړ، چاکن منګی رانیسي نه رانیسي. چاکن و درځن بندگان د الله نه دي پکار، روغ د الله پکار دي، روغ روغ روغ. چې ته چاکن لوښی نه رانیسې، ته چاکن و درځمن منګی نه رانیسې، بیا پر الله باندې ولې ځان داسې هغه چاکن خرڅوي، درځمن یې خرڅوي، بې عقیدې یې خرڅوي. چیرې د الله سستې عقیدې والا، پوچې عقیدې والا منافقان دا د الله نه دي پکار. روغ خلک د الله پکار دي. د چا عقیده چې مژکانو خوړلې وي دا د الله نه دي پکار. دا سست ماشه خلک د الله نه دي پکار. دا پیسو چې و بې فکره خلک د الله نه دي پکار. ټینګ خلک د الله پکار دي. ما ورته ټینګه دعوه کړې ده چې مسلمانان الحمدلله الله دې ټوله زندگی مرګ دې الله پر ایمان راکړي. حضرت یعقوب علیه السلام ورته نه یم پوه سوی چې امتحان را باندې راغلی څه وه. ورته وایي یو ورځ تاسو پسه حلال کړی و، ستا سره 12 زامن وه، پسه دې حلال کړی و، خوښه خوشحالي دې جوړه کړې وه، لکه زموږ د زمانې خلک شربتونه م رازغلي، خورماوې م رازغلي، غټ سرخان یې اوار کړی، د روژه ماتې دپاره خوشحاله یې، کور کې یې بیبیانو ته کالي م ورکړي، بچانو ته یې م ورکړي، هر څه یې ورکړي. پسه حلال کې باقاعده روژه مات جوړ کړي، خپل انډیوالانو ملګري باندې راوغواړي. الله پاک ورته وایي چې تا پسه حلال کړی و، 12 زامن کور کې خوشحالي وه. یو ماشوم یتیم راغلی، دروازه یې وټکوله، وایي لږ غوښه راکړئ. ستاسو هغه یتیم ته فکر نه سو، هغه یتیم بیرته ستاسو د کوره دغسې ناامیده ولاړ، ستاسو ورته فکر نه سو. الله پاک وایي ما در څخه هغه 2 زامن هم واخسته، هغه 2 سترګې مې هم واخستې، هغه ملا مې هم درته کړوپه وکږه کړه چې تا ته د دې ارزښت معلوم سي چې یتیم سره به ښه کوې، د مسکین سره به ښه کوې. حضرت یعقوب علیه السلام د کوټې سره راووتی،
आवाज یې وکړي وایي ای یتیمانو ای مسکینانو سهار به هم دا आवाज کوي راسي یعقوب علیه السلام سترخان وړولی دی ویې خوري ماښام چې به کور کې سترخان وغوړی دی هم به راوتی आवाज به یې کاوی وای ای یتیمانو ای مسکینانو راسي یعقوب علیه السلام سترخان غړولی دی راسي روژه‌مات راسي ډوډۍ وخوري څوک چې مسکینان و یتیمان دي څوک چې روژاتیان دي څوک چې روژه ماتونکي دي وای راسي د یعقوب علیه السلام په سترخان یې ماته کړي چې دا د الله پیغمبر دی الله پاک دومره امتحان باندې راولي بیا زما او ستا حال ما او تا باندې به نه راځي خامخا به راځي که نور څه نسو کولی د دا یوسف علیه السلام کردار خو به یوسف علیه السلام یو وخت په مصر کې بازار ته خلکو راوایستی د خرڅلاو دپاره د الله پیغمبر دی خرڅېږي په ډېر ارزانه قیامت باندې خرڅېدی الله رب العزت وای وشروه بثمن بخس دراهم یوسف علیه السلام په یو څو کوټه پیسو په 22 دینار باندې یا په 22 دراهم باندې خرڅ څونه لږ پیسې اما چې مصر ته ورسېدی قدردان ځای ته ورسېدی قدرمن عزتمن کور ته ورسېدی د دې خلکو سره ارزښت نه و خپل ځای اصلي هدف ته چې ورسېدی بیا څنګه خرڅېږي بیا د یوسف علیه السلام خرڅلاو یا وارې بیا د سرو زرو سونا سره تلې بیا د ملغلرو سره تلې بیا د ورېښمو سره تلې بیا د سپینو زرو سره تلې بیا به درکول کېږي یوسف علیه السلام ډېر ګران دا روژه نن دا لیلة القدر ډېره مفته ده نن اسانه پیدا کېږي که روژه تېره سوه خو بیا د دې پیدا کول ډېر ګران دي ګورې یاد ساتي بیا چیرې نشي کېدی و سپین سرې هم را روانه د بازار ته په پلو پورې یو څو د پوړنې په دې کونج پورې یو څو کوټه روپۍ غوټه کړي دي لار کې یو ځوان ورته ودرېدی ورته سپین سرې دا چیرې ځې ورته وایي یوسف علیه السلام رانیسم وایي توبه وکړه دا څه وایې ستا سپین سرې دا څومره خبرې دي شروع کړي یوسف علیه السلام او ته رانیول دا ډېر سره لرې دي هغه به یار د سرو زرو سره تله کېږي بیا د سپینو زرو سره بیا د ورېښمو سره بیا د مرغلرو سره تا یو څو روپۍ رااخیستې دي سپین سرې د ژړا په ډکو سترګو کې ورته وایي ورته یې بچی زما هم دا نیت دی چې رانیوی نه سم رانیوی خو یا نسم که په حشرګاه کې الله پاک اعلان وکړي چې ای د یوسف علیه السلام خریدارانو راولاړ سي چې زما پیغمبر چا رانیوی راسي زه به هم کې راولاړه سم وم زه هم ور روانه وم سره د دې چې نیت مې دا و چې نیسم رانیوی په هغه خریدارانو کې خو به راسم زه وایم که موږ مستحقین د لیلة القدر نه یو دومره خو یو لکه هغه سپین سرې که موږ د لیلة القدر د شپې نیونکي نه یو راسئ دومره خو وکړو چې دومره تلاوت خو پکې وکړو دومره ذکر اذکار چې الله پاک ته خو کې وژاړو چې یا الله موږ مستحقین که د دې شپې د دې عبادت زموږ په عملنامه کې راولیکه الله رب العزت بیا راته لیکي الله پاک مهربان باچا دی زموږ رب دی بل رب ستنه الله به زموږ دعاوې قبلوي الله پاک به زموږ زارۍ قبلوي الله به زموږ عبادت قبلوي الله به زموږ روژې قبلوي الله به زموږ تراویح قبلوي دا خو معلومه ده زموږ د زړه عقیده دا ده زموږ په زړه کې دا راسخه ده چې دا سر د الله د ذاته څه سیوا په ټوله دنیا کې په بالله که هېچا ته ټیټ کړو سیوا د الله دا مې عقیده ده نو دغه رب ته وایي چې دا سر تا ته ټیټوو دا توفیق تا راکړی دی دا احسان ستا منو نو دا راسه قبوله هم الله پاک خو مهربان دی قبلوي به هم
الله زموږ رب دی. الله تعالی ته زاری کول پکار دی، د الله څخه معافي غوښتل پکار دی. د الله پاک ذات ته زموږ خواست دی چې یا الله زموږ صغائر کبائر ګناهونه معاف کړه. چې څومره مجمع دلته ناسته ده الله پاک دې ټولو ته مغفرت وکړي. چې څومره زموږ قریبان دي، څومره زموږ مور پلار دي، یقیني پر موږ یې حقوق دي. الله دې ټولو ته جنت ورکړي. الله دې ټولو د حقوقو څخه موږ تاسو خلاص کړي. څومره مسلمانان چې په دنیا کې په تکلیف دي الله دې په استراحت کې. څومره مسلمانان چې په زندانو کې د یوسف علیه السلام غوندې بندیان دي الله رب العزت دې ژر تر ژره را خلاص کړي. الله دې داسې فیصله ورسره وکړي لکه د یوسف علیه السلام سره چې وکړه. الله رب العزت دې دا اختر د خوشحالۍ اختر کړي. الله دې غمونه لرې کړي. الله دې تکلیفونه لرې کړي. الله دې د حرمین حفاظت وکړي. الله دې حرمین آزاد کړي د کفارو د قبضې نه. چې څومره مسلمانان مریضان دي الله دې شفا کامله ورکړي. الله رب العزت دې موږ و تاسو زموږ ستاسو مور پلار د حشرګاه میدان ته په سپین مخ کې راولي. الله تعالی دې مې د رسول الله د مبارک لاسونه د حوض کوثر اوبه نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله.